پتا سمځان پوي کله چې کله انسان کې هرس را پیدا شي کنه نو دا غي سره دا غي سوچ بالکل بدل شي دا غي اکټیویټیز بدل شي دا غي افورت بدل شي هغه خپل ټول کوشش خپل صلاحیت خپل وخت هر څه د دنیا مال او جائیداد ورسره لګولېږي دا حاصلولو کې لګولې وي نو انسان دې چې دا غي هرس او لالچ نه پوره کیږي او نه دنیا پوره کیږي دې ته وي هرس ال دنیا دا خبره ډیره زیات خسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث نه موږ ځان دې باندې کوی کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې سلو شذونه د بدبختۍ او د شقاوت نشانی ده یعنی پهله چې دا د زړه سختی دیمه د جمود العين یعنی د سترګو نه د اوښکو نه بدل ده دا چې د چا زړه سختی دا غي د سترګو نه اوښکې نه بهيږي او درېمه د عمل یعنی اوږدو تمي یا خواهشات او څلورمه ده چې هرس له دنیا په دې خبره باندې موږ تاسو څنګه ځان خسته وینئ په دې خلل شو چې باقي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هریس انسان څخه خسته نشانیان کړي چې هغه په دنیا باندې پوره کېږي نه چې زما دام پکار دي